داسې نه چې د ټکر وکړې وجاړې ما ټکر وکړې بېرته مې زر کور ته بوځئ ته نارې ستا ژوند د دې دپاره نه ده چې کینې وژاړې ستا ژوند د دې دپاره ده چې ستونزه راپېښه شي ته ورته امادګي ونیسي او وایي چې اوکې وټس نیکسټ بل چې شی وکړم فرض وکړه خدای ناخواسته زه دا اوس کور ته ځم او زما د کورنۍ ټول غړي چې دی وژل شوي دي زما لومړی فکر به دا وي چې اوکې د خو وژل شوي دي د کفن او د تابوت غم څنګه وخورم نه دا چې زه کینم وا چا وژلي څنګه یې وژلي اوکې هر څه شوي د هغې په اړه به زه وروسته تصمیم نیسم خپل دښمن به وروسته پیدا کوم او د هغې نه به وروسته غچ اخلم د دې نه بدتره اما د اوس دپاره دفتن شی دا نه ده چې زه کینم چغې ووهم او وژاړم لومړی فکر دا دی چې زه څنګه کفن او د تابوت غم وخورم تر څو زما مړی بې عزته نه شي کله چې په عزت سره دفن شو د هغې نه وروسته وایم اوکې راځه قضیه وڅېړو څوک دی څه یې کړي څنګه یې کړي څنګه غچ واخلم تاسو ګورئ په کلو کې مثلا د یو چا ورور وژل کیږي یو ورور یې ناست دی د هغې د جنازې په سر چغې وهي بغار یې کوي یو ورور یې غلی ناست دی هغه ورور چې غلی ناست دی ټول شیان هغه کنټرولوي او ټول خلک هغه ته ورځي چې وروره موږ خفه یو موږ در سره یو چونکې لاړي چې کوم ورته وایي هغه ورور دی چې غلی ناست دی هغه چې چغې وایي د هغه نه څوک نه ډارېږي تاسو جنګ کې وګورئ زه کله هم چې جنګ کوم ما همیشه خپلو ملګرو ته ویلي که زه دغه اوس د تا او د تا د ټیم سره جنګ وکم او د تا په ټیم کې یو نفر اوسي چې تر ټولو ډېر وایي چې زه ډاکټره نه دې پرېږدم ګوره رانه والو نه خوري زما لومړنی وار په هغه دی ځکه زه پوهېږم چې هغه خطرناکه انسان نه دی زه پوهېږم چې د هغه په واسطه زه هغه خطرناکه انسان په ټیم کې ډاروی شم او هغه چې چپ دی شاته شاته کېږي او وایي زه خیر دی جنګ مه کوئ زه تر ټولو اول خپل ګارډ نیسم د هغه لور ته ځکه زه پوهېږم چې که چېرته تر ټولو خطرناکه بوکس راتلی شي د هغه نفر له لوري راتلی شي کوم نفر چې غلی دی پس متل دی وایي یو ریس چې ډېره غوریږي نه ورېږي پس کله هم چې ته درد سره مخ کېږي او چیغې وهې ولا نه کېږي درد سخت دی مشکل دی د دې د خاطره چې بې غیرته یې د دې د خاطره چې اوس هم زنانه خوی لري اما که درد در باندې راغلی وایي چې اوکې فاین درد راغلی دی خدای پاک په قرآن کې وایي چې نه در کوم دومره درد چې ته یې ونه شي زغمی پس دا ما د زغم وړ دی په اړه یو فکر کوو یو تصمیم نیسو وګورو چې څه کېږي تصادفاً 3 میاشتې مخکې زما په ژوند کې یو ډېره جالبه پیښه وشوه ما ته دومره غټه نه ښکاري ډېری ملګرو ته مې غټه ښکاري او ډېره غټه هم وه کوشش وشو په یو ځای کې 6 نفره چې ډېر غټ قدرت یې درلوده ما بدنامه کړي او ما ته مشکل جوړ کړي او کله چې ما ته مشکل جوړ کړه زه چې راووتم زما لومړنۍ خبره دا وه چې ټول ارامه شئ ستونزه جوړه شوې راځئ وګورو چې ولې جوړه شوې وروسته د هغې نه دفاعي حالت نیسو بیرته حمله کوو په یو ورځ کې موږ چې دی ستونزه مو وپېژندله دفاعیه مو جوړه کړه بیرته مو حمله مو کړه په 3 ورځ کې زه ګټونکی وم پس زه وایم که ورخطا شو چې او حمله شوې دا به څنګه کېږي لکه چې ختم شو لکه چې هر څه فیصله شوه چون زه هغه انسان یم چې درد ته د نعمت په سترګه نه ګورم زه پوه شوم چې یو درد راغلی د خدای د خوا نه او په دې درد کې ماته یو تجربه ده او زه باید د دې درد په مقابل کې ودرېږم او ستونزه حل شو مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښایي د آنلاین لارې موږ دوی ته سروس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان هغوی چې ژور خفګان لري هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د 1 یا 2 ورځو دپاره بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري مننه